بچی به د وس خود لا پته کېږي زوروره دهقان وي او وهله دي د خان سره ډغره په ما باندې به سترګې له ورایه تورولې خوړه چې به د شونډو د پیزوان سره ډغره ستړي مه شئ زه اسامه مقصد یم او تاسو ګورئ د یارانو محفل د یارانو محفل کې را سره نن ښاغلی عریف تابان میلمه دی غوښتل مې چې د تابان نه د هغه په شاعرۍ او د هغه په ادبي ژوند ستاسو سره تفصیلي خبرې شریکې کړم راټول نه اول تابانه مننه د یارانو محفل ته د وخت ورکولو ستاسو مننه مقصد صاحب چې مالی وو پکې وخت راکړو ډېره مننه تابانه خپله تفصیلي پیژنګلو را سره وکړه محمد عارف مې خپل نوم دی ادبي نوم مې عارف تابان دی په مینګوره سوات دنګرام نومې کلي کې زیږېدلی یم پیدا شوی یم هلته کې او اوس په 11 جماعت کې زده کړې کوم ټیک دا تابانه د دغه ځینه به شروع کړو چې زیاتره خلک وایي چې د شاعري د خپله ده او که نه ده دغه راته واضحه کوي د هغې نه پس به بیا په شاعرۍ باندې خبرې کوو دغه به زه دونه ووایم چې بس دا د هر چا خپل سوچ دی که نه لکه دا نیګیټیو سوچ هم کیدی شي د خلکو پازیټیو هم کیدی شي خو شاعري لکه زما خپله ده او زه 2018 نه شاعري کوم سمه ده تابانه دغه ووایه چې په دغه شاعرۍ کې دې په کم صنف باندې کار کړی او ستا کم صنف ډېر خوښیږي زما نظم هم ډېر خوښیږي غزل مې هم ډېر خوښیږي سندره مې هم ډېره خوښیږي خو کار مې په غزل کړی دی زیات ښه او دغه راته ووایه چې چېرته به مو سوچ کړی چې تاسو ته دغه پهچان چې کوم دی دغه پیژنګلو دا ستاسو د شاعرۍ له وجې ده او که نه ستاسو د اندازې بیان له وجې د دواړو د وجې ده سمه ده دغه راته مو ووایه تابانه چې ډېر خلک وایي چې د دغه شاعرۍ سره په دې عمر کې شاعري کول د دې سره لکه کم سبق چې د سړي کم روان هغه متاثره کېږي ستاسو په دغه اړه څه نظر دی شاعري داسې څیز دی چې لکه دا څوک غواړي نه چې زه کښېنم او اوس دې غزل ولیکم دا یو داسې څیز دی چې بس الهام دی که نه ذهن ته راشي نو سړی ولیکي نو وخت نه خرابوي شاعري تاسو څه وایئ چې لکه زما نه سبقونه زما نور ژوند چې دی نه دی متاثره نه بلکل نه ټیک ده تابانه دغه راته ووایه چې تر اوسه د کم شاعر نه متاثره یي هغه که په ژوندو کې دي او که په ارواښادو کې دي ژوندي هم ټول اورمه ټول خوښومه او په ارواښادو کې تاسو خبره وکړه نو مصري خان خاطر مې ډېر زیات لوستی او ډېر زیات متاثره سمه ده د خپل کتاب په حواله را سره ووایه چې دغه کتاب خیال دې څنګه راغی چاپ ته په دې عمر کې کتاب بس ما د اول نه لکه دغه خواهش و ارمان مې و چې زه کتاب چاپ کړم د خپلې شاعرۍ نو بیا وخت تېرېدو نو ما دغه مشرانو سره خبره وکړه لکه زیات مشرانو پوهېږي چې دا چاپ کول نه دي په کار بس زما خواهش و ما لکه وکړه هغسې کتاب مې چاپ کړو فرسټ ایډیشن ختم شو ډېر زر او بیا اوس سیکنډ ایډیشن نو ختمېدو دی انشاءالله تھرډ ایډیشن به چاپ شي ټیک د دغه کتاب چې اوس چاپ شوی نو په دې خو به تنقید هم کېږي د بلا خلکو لخوا دغه تنقید ته څنګه فیس کې تنقید باندې خوشحالیږم ډېر لکه دا زما دپاره ښه خبره ده چې زما په شاعرۍ څوک تنقید وکړي د هغې سره د شعر ښه پوه تابانه د خپل شاعرۍ استاد په اړه راته ووایه چې دغه شاعري استاد مو څوک دی استاد ستاسو خبره وکړه نو استاد مې سات سهار مې هم استاد دی د هغه نه مې هم ډېرې زده کړې کړي دي عادل ارمان نه کومه زده کړې ستاسو نه نو دغه سمه ده تابانه دغه راته ووایه چې په نثر کې دې کار کړی دی که نه دی شاعرۍ خو جو کتاب چاپ شوی دی خو په نثر مو تر اوسه کار کړی دی که نه دی په نثر مې کار نه دی کړی او زه وایم چې اول په غزل ښه پوره کار وکړم هغه شم نو بیا به انشاءالله په نثر هم کار کوم ټیک ده تابانه دغه راته ووایه چې دغه مشاعرو ته دې تګ راتګ کېږي که نه زما داسې ډېر کم ځم لکه لرې لرې مشاعرو ته د کور نه مې اجازت نه وي او سوات کې چې کم وي نو کوشش کوم چې لاړ شم او دغه مشاعرو ته چې لاړ شي په دغه کې زموږ د پښتو ادب لوی ستنې مشران شاعران چې کمي امزولي چې ستا کم شاعران دي ستا نه لږ لوی دي هغه خو موږ ته پته ده چې لکه داد ورکوي او ته د دغه مشران تا ته چې کم ناست وي هغو د داد په حواله یا د کشرانو شاعرانو سره رویه د هغو څنګه وي
بس داسې مشران پکې هم شته چې داد بیخي نه ورکوي او داسې مشران پکې هم شته چې ښه بلا داد ورکوي. حوصله افزایي کوي که نه ستا په دغه مشاعرو کې دغه مشران شاعران یاسې؟ هغه ما تاسو ته ووایي که نه لکه څه کوي او څه نه کوي. د بل کتاب په حواله څه شته تر اوسه که نشته؟ بل کتاب انشاءالله د شاعرۍ به هم چاپ کومه او خو د شاعرۍ ته مې لا اوس څه دغه نشته. او بل کتاب ما انتخاب ټپې راټولې کړي دي انشاءالله هغه به ډېر زر چاپ شي. سمه ده، خدای دې وکړي چې دغه کتاب زر تر زره چاپ شي. تابانه د زیاتره ستا چې کوم مینوال دي د سوشل میډیا د لارې نو هغه دا ګیله کوي چې تابان د میسج جواب مونږ له نه راکوي یا د هغه سره د رابطې دپاره مونږ کومه لاره خپله کړو؟ اول خو دا چې زه مسنجر یا وټساپ داسې لکه د کار دپاره استعمالوم که نه کوم ملګري چې زه ما پیژني یا زه پیژنم نو هغو له جواب ورکړم. خو بیا میسجونه لکه سیوا شي نو بیا به چا له جواب ورکړي څوک خفه کېږي نه. که ته غواړې چې زه هر سړي ته جواب ورکړم؟ بلکل زه غواړم چې ټولو له جواب ورکړم. ټیک ده. تابانه ستا چې کوم اولنی کتاب چاپ شوی په هغې استاد شاعر انیب قیس صاحب په خپل سریزه کې دغه خبرې لیکلې ده چې که تابان مطالعه کوي په را روان وخت کې نو زما هیله ده چې د ده نه به یو ښه شاعر خیږي. دغه راته ووایي چې مطالعه مو شروع کړې ده او که نه؟ قیس صاحب بلکل زما په کتاب باندې لیکل کړي دي، دغه خبره یې پکې لیکلې ده. نو دا زما دپاره ډېره د فخر خبره ده چې هغوی ما دپاره داسې الفاظ لیکلي دي زما په کتاب. نو بلکل شروع کړې مې د مطالعه. ټیک ده. تابانه دغه مرکه چې زمونږ کم ده په دې کې خو مونږ کوشش کوو چې شعرونه پکې دومره ډېر نه وي نو صرف د خپلې خوښې یو څو شعرونه زمونږ سره شریک کړه. 2-3 شعرونه به ووایم. ارشاد. ما درته ووایې که نه ګرانه انتظار پکار دی، ما درته ووایې که نه ګرانه انتظار پکار دی، زه به دا ستا شم خو جانانه انتظار پکار دی. رنګ به لازم راوړي دا ستاسو قرباني پښتنو، رنګ به لازم راوړي دا ستاسو قرباني پښتنو، چرته هم نشئ پرې پښیمانه انتظار پکار دی. په تا به هم یو ځل سپرلی راشي د خیره سره، په تا به هم یو ځل سپرلی راشي د خیره سره، خزان خزان افغانستانه انتظار پکار دی. اخر تر کومې به زه ستا د راتلو لارې څارم، اخر تر کومې یې تابانه انتظار پکار دی. ډېر ښه. تابانه مننه. په آخره کې که دغه خپلو مینوالو ته یا زمونږ کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړې نو؟ پیغام زه به څه پیغام ورکړم خو بهرحال د چا په شعر تنقید کول لا ښه خبره ده خو د چا په ذاتي ژوند تنقید کول لا په شخصیت تنقید کول دا بلکل ښه خبره نه ده. نو د دغې نه ډډه وکړئ، دغې نه ځان وساتئ. ډېره مننه تابانه. یو ځل بیا د یارانو محفل ته د وخت ورکولو هیله ده چې ستا د دغه جوابونو نه چې زه څومره مطمئن شوم او خوشحاله شوم چې تا زما د دغه سوالونو په دغه رنګې ځوابونه راکړو. خدای دې وکړي چې زمونږ د کتونکو هم دغه مرکه خوښه شوي. د بلې مرکې پورې ما خاورې له اجازت راکوي. د لوی الله په امان.